بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د ټولو نه مخکې د ویډیو شروع کېدو نه مخکې به زه تاسو ته دا ویم چې مونږ په ټیک ټاک اکاونټ باندې هم د پوسټو ټاک 1 په نوم سره یو آی ډي جوړه کړې ده، نو هغې ته هم ورشئ او هغه در سره هم فالو کوئ، ځکه چې هلته چې کوم دی هم مونږ تاسو ته تازه کم معلومات یا ویډیو چې راځي هغه در سره شیر کوو. نن چې کومه ویډیو ده هغه د دې قاري صاحب باره کې ده. تمنیل به هم تاسو کتلی وي، دین علاوه په سوشل میډیا هم د دې قاري صاحب کم کرتوت چې دی هغه روان دی، چې کم قسمه حرکات دی کړی دی د یو هلک سره او هغه په سوشل میډیا ډیر زیات وایرل شوی دی. خو زه به تاسو ته ویم چې لکه نن سبا په مدرسو کې کم دا کار چې دی هغه هم شروع شوی دی، په سکولونو کې هم دی. دین علاوه زمونږ کلي خوا او شا کم علاقې چې دي په پښتونخوا کې هغو کې هم دا شی دی او ډیر زیات په تیزۍ سره هغه روان دی. که تاسو وګورئ د دې قاري لکه کم په شکل صورت کم برابر سړی دی، دې چې کم هغه ویډیو زه تاسو ته را شو کولی نشم، د یوټیوب کم خلاف ورزي چې ده په هغې کې راځي، خو کم نیچ حرکت چې دی کړی دی تاسو ټولو به کتلی وي. حکومت لا تر اوسه پورې دا ګرفتار کړی نه و، لکه کله چې دی دا واقع وکړه بیا چې کله په سوشل میډیا هغه ډیر زیات مشهور شو نو پولیس هم په ایکشن کې راغله او دا کس هغه یې ونیودو. اوس دا کم کس چې د دې سره دا بل و هلک یا ماشوم څوک و هغه د دې شاګرد او داسې ویلی کېږي کم په سوشل میډیا چې خبر راځي. یعنی که موږ وګورو لکه داسې دین اسلام چې دی هغه دا بدنام کړی. لکه تاسو وګورئ زیاتتر خلک بیا داسې وایي آیا مدرسې وایي مدرسو کې چې کم دی قاریان خو دا چلونه کوي، آیا جوماتونه په جوماتونو کې خو چې کوم دی مولیان دا چلونه کوي، نو هغه یو څو کم بې ضمیره خلک چې کوم دی هغه راپاڅېدلي دي او کوم جوماتونه مدرسې چې دي دیو په شرمونو باندې وشرمولي. نو دغه لنډه شان ویډیو وه، کوم معلومات چې هم تاسو سره شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.